مونږ په ویو کنه چې what is main difference between constant and variable. آیا د variable او constant ترمنځ څه main difference کېدای شي؟ عام موږ دا سوچ چې variable چې دی هغه during program execution change کیږي، صحیح ده کنه؟ او constant نه change کیږي. د دې اصلي هدف څه شی دی؟ اصلي مفهوم یې څه دی؟ د هغې لپاره وګورئ متوجه شئ. ګوره ما واخیستو یو پروګرام او دلته مې په دې ځای کې ورته ولیکل چې integer const یو کیورډ دی. integer const HEIGHT صحیح شو کنه؟ او بیا موږ ته چې WIDTH wait صحیح شو کنه؟ cout دلته ورته وایم چې enter HEIGHT for ها دلته ورته وایم چې د مثال په توګه باندې لس صحیح شو کنه؟ او دلته مې د مثال په توګه لاندې راغلم، دلته مې ورته ولیکل چې integer const WIDTH is equal to 5 صحیح شو کنه؟ دا لرې کړه. او دلته مې یو بل ویریبل واخیستو integer area مساحت صحیح ده. او دلته مې ورته ویل چې area او area چې موږ اخلو هغه باید موږ فلوټ کې واخلو کنه، ځکه اشاري به موږ سره راځي چې هر څه کنه خو اشاري موږ سره راځي چې موږ ثابت ورکړي سره ضرورت نشته. ما ولیکل چې integer area مساحت ته کنه area is equal to ګوره HEIGHT multiply by weight د مستطیل مساحت څو باسم. زه ورته چې cout صحیح ده. زه ورته چې area of rectangle is هلته ورته چې area ٹھیک شو. کنټرول F9 مې پریس کو سمبل weight خدا سمبل مو سره غلط دی، دلته ګوره WIDTH دی او دلته غلط لیکل شوی دی صحیح ده. نو باید داسې نه وي. نو ګوره area of rectangle is 50. آیا ته during program execution د دې ویلیو چینج کولی شي؟ نشي چینج کولی کنه. دې ته ویل کېږي constants او دا موږ داسې هم کولی شو. دا په دې constant موږ نه اخلو، دا موږ defined hash د hash include نه لاندې یو بله pre process directive د define په نوم باندې define په دې کې موږ هم کولی شو ولیکو define او دلته موږ ولیکو چې مثال په توګه define weight او دلته موږ ورکو ویډیو د مثال په توګه باندې 50 صحیح شو. 50 مې ورکو او دلته زه لیکم چې hash define HEIGHT د مثال په توګه باندې 20 دا مه لیکه، دې ته ضرورت نشته، دا وران کا. اوس ګوره دا کانسټنټ ویډیو شوه. کانسټ یو ځل لپاره ما ورکړه ثابته ویډیو، دا څوک نشي چینج کولی. چې چینج کوي نو دلته به یې چینج کوي، ډیورینګ پروګرام ایکزیکیوشن یې نشي چینج کولی. دې ته څنګه کانسټنټ ویډیو ویلی شي. اوس ګوره هیڅ ډیفاین ویټ ما ورکړو، دې ویټ ته ما ویډیو ورکړه 50 او دې ته ما ورکړه دا. ګوره کنټرول F9 پریس کا unknown preprocessor directive define هلته ای موږ سره نشته که نه، ای به ورته ورکړي صحیح ده. دلته سره راځم او بله خبره دا ده 50 خطا خو کم راځي صحیح ده. نو وګوره زه راغی area of rectangle is 1000 راځي که نه، زه به لږ ټیټ قیمتونه ورکړم صحیح ده. صحیح شو. نو دا موږ سره ګوره په دوه طریقو باندې موږ کولی شو چې کانسټنټ ویلیو موږ ورکړو. دا هغه وخت پکارېږي د مثال په توګه اوس تا سره پای ده که نه، پای د پای قیمت 3.14 دی، تا سره په هر ځای کې استعمالېږي. ته به دلته څه د پای لپاره بل ویریبل ډکلیر کړې، خو دلته ګوره زه غواړم چې د دایرې مساحت وباسم صحیح ده که نه. دلته ولیکه هیش ډیفاین او دلته ورکړه پای 3.14. نو بس ګوره که ته په دې پروګرام کې هر ځای کې پای استعمالې دا 3.14 مه ورکړه، صرف پای لیکه. اوس ګوره زه غواړم چې د دایرې مساحت فایند کړم که نه. دایرې د مساحت لپاره موږ سره څه ته ضرورت دی؟ شوا ته ضرورت دی که نه. ظالمانو دی هر څه نه شو. انټیجر r reduce. نو زه غواړم چې اول د یو کس نه reduce واخلم، شوا واخلم صحیح ده که نه. زه ورته وایم چې cout enter reduce of a circle د یوې دایرې شوا انسرټ کړه صحیح ده. کله چې شوا انسرټ کړي
نو بیا ورته ما چې سی ان دا شو واخله په ریډیوس ویریبل کې سٹور کا کله چې دې سٹور کړه نو د مساحت لپاره موږ سره ویریبل ته ضرورت دی کنه د مساحت د دایرې مساحت څنګه لاسته راځي پای آر مربع دی کنه اندرش لوډ ایریا نو ایریا از ایکوال ټو اوس پای آر مربع د سیوډی کا پای ضرب آر مربع دی ریډیوس ضرب ریډیوس ګوره ضرورت نشته چې ته اوس دلته راشې په دې ځای کې پای پسې قیمت وځکې ځکه کانسټنټ ویډیو مې اوس راغستې ده بس دا پیژنې دا پروګرام نو په هر ځای کې ته کولی شې دا یوز کړي نو ګوره زه وایم چې سی آوټ ایریا آف سرکل is څه شی ایریا کنټرول F9 error symbol semicolon reduce symbol reduce غلط دی ګوره صحیح شو کنټرول F9 enter reduce of a circle د مثال توګه د دایرې شوا 15 د مساحت یې څو راځي مساحت یې سره دی 78.5 دس چل کوي 5 راځي ګوره پر مثال یو کس 5 فرق صحیح ده 5 راخلي 5 کې سره وي 5 کې مسو ده درې شاید سوال ده کانسټنټ دی کنه ته چینج کولای شي اوس دا پروګرام ایگزیکیوټ کړی دی چې ته 5 کې چینج کولای شي دا اوس دا څنګه دی چې وایو کوم ځای کې نه ګوره اوس ته دا دې چې واغسو درې شاید سوال لسپای نو ته کولای شي دا کانسټنټ ویډیو شو دا څو نش چینج کولای اوس ته کولای شي لاندې په هر ځای کې ته امدا پای یوز کی دی ځای کې پای یوز کوه په هر ځای کې د کې تر څو دلته نه چینج کړي د نش کولای شي په یو ځای کې دا چینج کړي صحیح ده مخکې مونږ کانسټنټ دلته او بل دا مونږه په دوه طریقو کوو یو د دې په واسطه باندې ډیفاین په واسطه باندې په پروسیجر ډایرکټیو په واسطه بل کانسټ کیورډ دی مونږ سره کانسټنټ ویډیو مونږ په دوه طریقو باندې اخیستی شو یا ډیفاین کولای شو کانسټ کیورډ په ذریعه باندې او ډیفاین پری پروسیسر ډایرکټیو په ذریعه باندې که د پری پروسیسر ډایرکټیو په ذریعه کې نو دلته به ډیفاین ورکې دي ځکه یوازې دا شرط نه چې فایل ورکړو مخکې مونږ هډ ویډ هم په دې تغیر باندې ورکړو نو بیا به دلته د مین نه پاس کې او که کانسټنټ کیورډ په ذریعه کې نو بیا به انټیجر کانس دلته ورکې صحیح ده دا د ویریبل او د کانسټنټ ترمنځ فرق دی ها ا ویریبل خو ته کولای شي چې هر څو ویلیو ورته ورکړي دلته ورکړل انټیجر ګوره ورته انټیجر a is equal to 10 یا سی آوټ کې دی او سین کې بیا هم کولای شي چینج کړي صحیح ده